سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. زه احمد شاه هوتک یم، امیګریشن کنسلټنټ. ډیری شمېر هیوادوالو له موږ سره ټلیفوني اړیکې نیولې وې او یا هم پیغامونه راته پرېښي وو. ډیرو کسانو دا پوښتنه پوښتلې وه چې USCIS به څومره وخت ونیسي چې زموږ کیسونه پراسیس کړي او موږ ته اپروول یې واستوي. ځینو نورو بیا ویلي وو چې دوی د ورک پرمیټ یا ورک اتورایزیشن لپاره درخواست کړی، تقریبا 6 میاشتې شولې د دوی کیسونه په پینډینګ کې دي او تر اوسه کومه نتیجه نه ترلاسه کړې. همدارنګه دوی یادونه کړې وه چې دوی اوسني ورک پرمیټ چې دي دا په ډیر کم وخت کې ایکسپایریږي. ځینو نورو بیا ویلي وو چې دوی د ریفیوجی ټراول ډاکومنټ لپاره درخواست کړی، تقریبا له کال نه زیات وخت نیولې ده او تر اوسه پورې خپل ریفیوجی ټراول ډاکومنټ نه دي ترلاسه کړي. او ځینو بیا ویلي وو چې دوی د هیومانیټیریم پرول یا بشردوستانه ویزو لپاره درخواست کړی، له کال نه زیات وخت چې دوی کیسونه په پینډینګ کې دي او تر اوسه پورې کوم تصمیم د دولت له طرفه نه ده ترلاسه کړی. دوی وایي چې موږ ډېرې انکوایریانې وکړې خو انکوایریانو هم څه مثبته نتیجه ورنه کړه. نو د موږ لپاره څه کول پکار دي؟ ډېرې ښکلې پوښتنې دي. که چېرته تاسو له ناشنل ویزا سنټر یا USCIS سره کیسونه لرئ چې تر اوسه پورې په پینډینګ کې، نو تاسو کولی شئ د خپل کیس لپاره د ایکسپډایت ریکویسټ او یا هم د چټک پراسیس غوښتنه وکړئ. ایکسپډایت پروسیسینګ چې دا معمولا د لپاره هر څوک درخواست نشي کولای. هغه کسان ورته درخواست کولای شي چې واجد شرایط یا په شرایطو برابر. نو هغه کسان چې ورک پرمیټ لپاره درخواست کړي او د تاسو وسنۍ ورک پرمیټ ایکسپایریږي او یا هم تاسو له مالی ناورین سره مخامخ یاستئ، نو تاسو کولای شئ چې خپل کیس لپاره د ایکسپډایت پروسیس غوښتنه وکړئ. هغه کسان چې د ریفیوجی ټراول ډاکومنټ کیسونه په پینډینګ کې دي، که چېرته تاسو خپله ناروغ یاستئ یا په کورنۍ کې څوک ناروغ یا له مالي ستونزو سره مخامخ یاستئ یا هم د کورنۍ غړي چې دي له ګواښ یا ناورین سره مخامخ وي، نو تاسو هم کولای شئ چې د خپل کیسونه لپاره ایکسپډایت پروسیس غوښتنه وکړئ. او هغه کسان چې د هیومانیټیریم پرول یا بشردوستانه ویزو لپاره درخواست کړی، نو که چېرته د هغه چا لپاره چې درخواست شوی د هغه ژوند له ګواښ سره مخامخ وي، نو تاسو کولای شئ چې خپل کیس ایکسپډایت کړئ او د چټک پروسیس لپاره غوښتنه وکړئ. نو کوشش وکړئ چې د کله دا ایکسپډایت درخواست کوئ دا په یو وکیل وکړئ یا په مسلکي کس وکړئ، په امیګریشن کنسلټنټ باندې، تر څو پورې تاسو ته په مسلکي ډول درخواست وکړئ. ځکه معمولا کله چې ایکسپډایت درخواست کیږي یا د چټک پروسیس لپاره غوښتنه کیږي، د دې لپاره سټیټمنټ برابرېږي او همدارنګه د دې لپاره شواهد او ثبوتونه برابرېږي، دا ټول سره یو ځای کیږي او دولت ته لیږل کیږي. نو که چېرته دولت د تاسو د ایکسپډایت پروسیس یا د چټک پروسیس غوښتنه قبول کړه، نو معمولا د میاشتې په داخل کې تاسو کیس اپروف کیږي. تاسو ته ریفیوجی ټراول ډاکومنټ او یا هم ورک پرمیټ د هر څه لپاره چې درخواست کوئ هغه درته لیږل کیږي. نو که چېرته تاسو مرستې ته ضرورت لرئ او غواړئ چې موږ در سره مرسته وکړو تر څو ستاسو کیس لپاره د چټک پروسیس غوښتنه وکړو یا د ایکسپډایت غوښتنه درته وکړو، نو تاسو کولی شئ له موږ سره په 510 950 1450 شمیره اړیکه ونیسئ. ښې چارې.